په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د افغانستان پر معاصر تاریخ یوه لنډه کتنه. د دې کتاب لیکوال د اکاډمیسن کاندید ابراهیم عطایی دی. اول چاپ 1480 هجري شمسي، دویم چاپ 1482 هجري شمسي د اسد 28مه. د کتاب د چاپ تعداد 2000 جلده دی. موږ هڅه کړې ده ترڅو د افغانستان پر معاصر تاریخ باندې یوه لنډه کتنه وکړو. د معاصر تاریخ اصطلاح او د هغه د مبدا مسله. د معاصر تاریخ اصطلاح یوه نوې مقوله ده او پر مبدا یې چې د کومه ځایه باید پیل شي ډېر اختلاف دی. مورخین او واقعیت لیکونکي ډېر ځله د خپل محل لویه حادثه هغه ته د مبدا په توګه ټاکي. پخوا تاریخ لیکونکو د تاریخ د تقسیم بندۍ لپاره 3 مرحلې ټاکلې وي چې عبارت دي د لرغوني تاریخ، منځنۍ پیړۍ او نوې پیړۍ څخه. وروستیو څېړونکو معاصر تاریخ د نوو پیړیو په چوکاټ کې شامل کړ او څرنګه چې د نوو پیړیو په مبدا او پیل کې اختلاف موجود و، نو د معاصر تاریخ په مبدا او پیل کې هم اختلاف رامنځته شو. پر دې مسله اتفاق حاصل و چې نوې پیړۍ د منځنیو پیړیو د پای ته رسېدو سره راپیل کیږي، خو د منځنیو پیړیو د ختم په باب هم واحد نظر موجود نه و. دا خبره په عامه توګه کېدله چې منځنۍ پیړۍ په 480 میلادي لویدیځ روم ته د سقوط سره چې د اوداکر بربریانو پر لاس منځته راغلی، پیل او د ختیځ روم د مرکز قسطنطنیه یعنی اوسني استانبول د فتح سره چې د عثماني ترکانو پر لاس سرته ورسېدله په 1453 کې پای ته ورسېد. دا یو عمومي نظر و چې نوې پیړۍ باید د ختیځ روم د مرکز د سقوط څخه راپیل شي، خو د تاریخي پیښو د ماهرو تحلیلګرانو دا نظر چندان نه تاییدوه او دې خبرې 2 علتونه درلودل. یو دا چې د مسیحیت د نړۍ خلکو د ختیځ روم د مرکز سقوط د مسلمانانو لخوا د مسیحیت پر مخ یو بل ډول ګاڼه او د نوو پیړیو پیل چې د یو نهضت سره هم ردیف و داسې نه خوښاوه. دوهم دا چې د نوو پیړیو تاریخ پوهان زیاتره تر سمتي احساساتو لاندې راغلي و او د خپلو محلاتو لویې پیښې د نوو پیړیو د پیل په توګه ټاکلې. مثلا ایټالویانو چې د رنسانس نهضت له هغه ځایه راپورته شوی او هغه هم د خپل تلو ټاکي تاریخ نه لري، د منځنیو پیړیو ختم او د نوو پیړیو مبدا بولي. المانیان د نوو پیړیو مبدا په آلمان کې د مذهبي اصلاحاتو سره نړۍ. انګلستان د نوو پیړیو پیل د خپل هیواد د صنعتي انقلاب سره پیوندوي. فرانسویان ډېر وړاندې راځي او د نوو پیړیو پیل ته د فرانسې له انقلاب سره پیوستون ورکوي. په دې توګه نو د نوو پیړیو د پیل په باب دومره اختلافات موجود دي او معاصر تاریخ چې د نوو پیړیو په بطن کې ځای لري د هغه په باب هم نظر اختلافات لږ نه دي. زیاتره څېړونکي معاصر تاریخ د فرانسې له انقلاب څخه راپیلوي او په دې باب یې منطق هم قانع کوونکی دی، ځکه د فرانسې د انقلاب پیښه په لویدیځ او حتی ختیځ کې د ډېرو لویو تحولاتو د مور حیثیت لري. خو دا منبع زیاتره د اروپا د تاریخ سره ښه مطابقت کوي، خو دا هم یو مشروع کار دی چې هر هیواد خپل معاصر تاریخ لیکي وکولی شي د خپل هیواد د معاصر تاریخ یوه عمده پیښه چې د نوو تحولاتو زیږنده وي د معاصر تاریخ د مبدا په توګه راوړي او په زماني لحاظ دا پیښه باید د فرانسې د لوی انقلاب سره چې نړیوالې اغیزې لري مطابقت ولري، یعنی نه ډېر مخکې او نه ډېر وروسته وي. زموږ تاریخ پوهانو د معاصر تاریخ مبدا 18مې پیړۍ 2مه نیمایي قبوله کړې ده او دا نو هغه مهال دی چې د احمدشاه ابدالي په مشرۍ د افغانستان د امپراتورۍ خښته ایښودل کیږي. که څه هم زه عقیده لرم چې زموږ معاصر تاریخ باید له هغه وخته راپیل شي چې زموږ خلک د لومړي ځل لپاره د اروپا له یو لوی استعماري قدرت سره مخامخ شول. دا یوه ډېره لویه پیښه وه چې افغانستان د تاریخ سیاست په صحنه کې ناشناخته حوادث استقبال کړل او هغو خوشحاله عواقب نه درلودل او له همهغه وخته خارجي عامل پر داخلي عامل د سیاست په صحنه کې دروندوالی راوست او دا یو شوم امر و، خو غټه پیښه وه چې زموږ د تاریخ مسیر د کمی او کیفي پلوه د لویو خو طوفاني سواحلو ته ور برابر کړ. دا نوې پیښې چې نطفه یې د 18مې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې ګېډې ته ولوېده، خو د 19مې پیړۍ د لومړۍ لسیزې سره یې خپله د وینو ډکې سترګې زموږ پر ټولنه رااونې کړې مبدا جوړېدی شي. دا پیښې د تیمورشاه دراني د مړینې او پر تخت د هغه زوی شاه زمان له کېناستلو سره پیل شوې او لکه د واورې غونډارې هر څونه چې دا هغونه یې پر حجم او خطر زیاتوب راتلی.
هغه مهال چې د 19مې پیړۍ په پیل کې د ختیځ هند انګلیسي کمپنۍ خپل نماینده مالکم په ایران کې د فتح علي شاه قاجار دربار ته راواستاوه او هغه ایران پر افغانستان راولمساوه چې د هند څخه د زمانشاه مخه ونیسي څو انګلیس د پنجاب د نیولو پروژه په پوره زړه سرته ورسوي. افغانستان رنځور شو او د انګلیس په طرحه کې کوم بدلون را نغی. د سدوزو شاهزادګان لکه د لرغوني روم ګلادیاتوران یو د بل ګیډې څیرلو ته تیار شول. دا حوادث د معاصر تاریخ مبدا کیدی شو خو تر اوسه دا یوازې زما نظر دی او پوښ شوی هم نه دی. نو ځکه زه د سلفو تاریخ لیکونکو تقسیم مراتوم او د معاصر تاریخ پیل ته به د افغاني امپراتورۍ تاسیس د مبدا په حیث راوړم. د معاصر تاریخ د چوکاټ بندۍ پر مقدماتو یوه لنډه کتنه. د احمدشاهي دولت تاسیس چې د معاصر تاریخ د مبدا حیثیت لري د ټاکلو ټولنیزو او سیاسي علتونو معلول و چې وروسته به نسبتاً مفصل وڅېړل شي. پټه دې نه وي چې د مطلب د ښه کره کولو په خاطر ښایي تر دغې نیټې څو لنډ ګامونه مخته واخیستل شي، ځکه زموږ تر بحث لاندې حوادثو نطفه په ځینو مواردو کې هم هالته ځای لري. اوس به د یو څو مطلبو په توضیح پیل وکړم. اول، له هغه ورځې چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت په خاصه توګه جنوبي غربي سیمې خاص الخاص قندهار د دوو امپراتوریو یعنې پارس او هند ترمنځ د منازعې ټکی و او اوبه ټوله 19مې پیړۍ کې د همدغو امپراتوریو ترمنځ لاس په لاس کېدې. پس له ظهیر الدین بابر څخه د هغه زوی همایون، لمسی جلال الدین محمد اکبر، کړوسی جهانگیر، کوسی شاهجهان او کوردی عالمگیر اورنګزیب هر یو د لویو اردوګانو په سر کې د قندهار د جګړې پر ډګر د خپل رقیب صفوي ایران د شاه عباس څخه نیولې د سلطان حسین له لښکر سره جنګېدلي وو. په دې توګه دغې سیمې د وضح الجیش او سوق الجیش پلوه ډېر لوی ارزښت درلود. دوهم، د روم امپراتوریو یعنې صفوي پارس او ګورګاني هند ترمنځ د سوداګرۍ له همدغو سیمو تېرېده او قندهار ډېر لوی مارکیټ و چې شپه او ورځ د ایران او هندي مالونو کاروانونه ورته را روان وو او د دواړو امپراتوریو د حریصو مال سالارانو د حرص سترګې ورته راکږې وې. دریم، هغه سلحشوره قبایل چې همیشه به د دولتونو له مرکزونو سره په جګړه یا به د فرار لار په مخه ورکوله ډېره اغېزمنه جنګي قوه وه او هر وخت د دغو دوو امپراتوریو یعنې پارس او هند پاملرنه ځان ته راجلبوله. هغو دغه خلک رانیوله او بیا یې په نظامي سوقیاتو کې کار ورڅخه اخیست او دا یې د غټو نظامي ارزښتونو یوه منبع ګڼله. څلورم، د قندهار سیمه چې د ارغنداب د پربرکته سیند یوه عضبه ده، حاصل خیزي د لوی ثروت منبع ده او د همدغو دوو قدرتونو د حرص سترګې هر وخت ورته راکږې وې او اضافه تر 20 کاله د همدغو دوو امپراتوریو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې وې. دا او یو څه نور لوی او واړه مسایل چې د پیښو لړۍ په ځان سې راکشوله د افغانستان د معاصر تاریخ د مبدا پر چوکاټ بندۍ ژورې اغېزې درلودې. دغه د پردیو تیریو او فشارونو ټولنه راویښوله سره له دې چې پر دې بېګانه حاکمیت به د دغې وروسته پاتې ټولنې خلک یو پر بل لمسول او کور په کور په دې به یې تحریکولې، خو د خلکو عصبیت لکه غورځان د چینا ورځ په ورځ لوړېده. په دغو ورځو یعنې د 18مې پیړۍ د پیل سره قندهار د صفوي پارس تر حاکمیت لاندې و او دوه عامله د دې سبب شول چې خلک د خپل هیواد ازادۍ او ملي حاکمیت د هغو پردیو څخه وژغوري. یو عامل د صفوي دربار تر حد زیات فشار او د هغه دربار د جابر حکیم بیګ لربیګي ګورګین خان ظلم او بل عامل په ټولنه کې د یو مدبر هوښیار او د ټولنې په نبض پوی مشر میرویس خان وجود و چې دغه ستره تاریخي عملیه په بریالیتوب سر ته ورسوله. البته په عواملو کې دا عامل هم نظر اندازي کېدی شي چې د صفویانو عمومي اداره د خپل بطن څخه داسې ورسته او شړېدلې وه چې نه یوازې د میرویس خان په مشرۍ د افغانانو قیام شاته ونه تنبولی شوی، بلکې د افغاني خانزادګانو محمود او اشرف په مشرۍ افغاني سرتیرو د صفویانو امپراتورۍ له ریښو وښکله او د شهنشاه سلطان حسین تاج په خپل سر کې خود دا پیښې هغه زلزلې وي چې افغانان یې د تاریخ پر جلاله صحنو ته راټېل وهل. او دوهم ټکان نو دا و چې افغانستان په خپله د یوې پورتنتنیې امپراتورۍ مرکز شو.
دغه پیښې د افغانستان د معاصر تاریخ د چوکاټبندۍ د شونځې حیثیت لري او په ځان پسې نورې پیښې را تعقیبولې. هوتکیانو سره له دې چې د افغانستان د استقلال په اعلامیې یې کېښولې، ولې قبیلوي خصلت یې نه و صیقل شوی او دا وجه وه چې د هوتکو رهبرانو یو د بل پر ضد په اختلاف راپورته شول. په دغو اختلافاتو کې د میرویس خان ورور عبدالعزیز میرویس خان ته زهر ورکړ او دا کار یې د ایران په لارښوونه وکړ چې هغوی به د پښتنو امارات ده ته ورکړي. د میرویس خان زوی او نورو مشرانو عبدالعزیز له قصر څخه راوغورځوه او مړ یې کړ. د عبدالعزیز زوی د میرویس خان زوی محمود چې لیونی شوی و، اداره یې پخپله په لاس کې واخیستله. کله چې په ایران کې نادر افشار ورته راپورته شو، شاه اشرف په قندهار کې د حکمران شاه حسین څخه چې د میرویس خان زوی و مرسته وغوښته، خو هغه مرسته ورنه کړه. کله چې اشرف د ایران نه راووت او د قندهار پر لار و، شاه حسین ابراهیم خان بلوچ ورولېږه او هغه هلته اشرف مړ کړ. په دې توګه د هوتکو قدرت مزمحل شو او نادر افشار قندهار ته روان شو. پاچاهي کورنۍ مازندران ته راتبعید او پسې قتل کړه. دا حقایق په یو منظوم قلمي تاریخ کې راغلي چې عبدالغفار هوتک د تیمورشاه سدوزي په دوره کې لیکلی دی.